د مهمو خبرونو سرټکي. د بدخشان د اطلاعات او کلتور رئیس ترور کېدل. د بدخشان امنیه قومندانۍ وایي چې د اطلاعات او کلتور رئیس ذبیح الله امیر نن سهار د فیض آباد بهارک پر لاره د وسلوالو موټر سایکل سپرو په برید کې وژل شوی دی. د پاکستان په چترال کې د اورپکو پر پټنځایونو هوایي بریدونه. ذبیح الله مجاهد وایي امنیت په ټول هیواد کې خوندي دی او یو شمېر قاچاق کوونکو او شریرو ډلو چې د امنیت ګډوډولو هڅه یې کوله په لومړیو ساعتونو کې له منځه تللي دي. وضعیت امنیتی در سرحدات کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما به تمام هموطنان خود اطمینان میدیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که میخواه مشکلات را ایجاد بکنه قابل مهار است. او بسیار از ساعتهای اولی خود مهار میشه. بربریت और जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना ये देखें किस तरह नौजवानों को किस तरह स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं नौजवानों को. ये देखें पाकिस्तानी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर. او پر کشمیري لاریونوالو د پاکستان د پوځ پراخ بریدونه. د کشمیر ګډ ولسي کاري کمیټې ویلي چې د پاکستان پوځ پر کشمیري لاریونوالو ډزو کې له 100 زیات لاریونوال وژلي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. ظالمों ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है. ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है. इन ظالمों को शर्म नहीं आती. इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है. سلامونه وخت مو پخیر. له یک تلویزیون د 12 بجو خبري ټولګه ته خراغلاس نن سه شنبه د زمري یا اسد شپږمه چې د جولای 28 سره برابر ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د هیواد په ټولو سرحدونو کې امنیت خوندي دی. یو شمېر قاچاق کوونکو او شریرو ډلو چې هڅه یې کول امنیت ګډوډ کړي په لومړیو ساعتونو کې له منځه تللي او موضوع حل شوې ده. ښاغلي مجاهد ډاډ ورکړی چې په ټول افغانستان کې امنیت خوندي او امنیتي دفاعي ځواکونه چاته اجازه نه ورکوي چې د هیوادوالو امنیت له ستونزو سره مخ کړي. په همدې حال کې د پاکستان په چترال کې د وسلوالو مخالفینو پر مورچلو افغان ځواکونو هوایي بریدونه ترسره کړي دي. سرچینې وایي افغان ځواکونو د پاکستان د چترال ولسوالۍ د شاه سلیم په سیمه کې پر هغو مورچلو دقیق هوایي بریدونه کړي چې د دې سرچینو پر وینا د افغانستان پر ضد د بریدونو د پلان جوړولو لپاره کارېدل. د سرچینو د معلوماتو له مخې په دې بریدونو کې ټاکل شوي هدفونه په نښه شوي وسلوالو مخالفانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تشکر. وضعیت امنیتی در سرحدات کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما به تمام هموطنان خود اطمینان میدیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که میخواه مشکلات را ایجاد بکنه قابل مهار است. او بسیار از ساعتهای اولی خود مهار میشه و هیچ مشکلی نیست. هموطنان ما از این ناحیه هیچ تشویشی نداشته باشند. نیروهای سرحدی ما به بسیار متانت از خاک خود از سرحدات خود و از منافع کشور انشاءالله دفاع میکنند. ما کدام پروبلمی نمیبینیم انشاءالله. د بدخشان امنیه قومندانۍ وایي چې د دې ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس ذبیح الله امیري نن سهار د فیض آباد بهارک پر لاره د وسلوالو موټر سایکل سپرو په برید کې ژوند له لاسه ورکړی دی. د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویان احسان الله کمګار ویلي چې برید نن ترسره شوی خو تر اوسه د برید کوونکو هویت د برید انګیزه او اصلي لامل نه دی روښانه شوی. امنیتي چارواکو د پیښې په اړه د پلټنو د پیل خبر ورکړی خو تر دې دمه هیڅ ډلې یا شخص د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد د حکومت د رسنیو په مرکز کې یوې خبري غونډې ته د 1440 هجري قمري کال په ترڅ کې د سترې محکمې مهمې لاسته راوړنې وړاندې کړې. مجاهد وویل دا مهال د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره 4 ځانګړې محکمې په کابل کې د نشه یي توکو د قضیو د څېړنې یوه ابتدایي محکمه، 6 استئناف محکمې او د هیواد په بېلابېلو برخو کې یو شمېر نورې محکمې په فعالیت بوختې دي. د نوموړي پر وینا د عدلي او قضایي خدمتونو د پراختیا په موخه د دولتي کارکوونکو د تقاعدي حقونو قضیو د څېړنو محکمه، د اداري فساد د قضیو د څېړنې محکمه او د غایبو اشخاصو د شتمنیو د ارزونې محکمه هم نوې جوړه شوې او خپل رسمي فعالیت یې پیل کړی دی. نوموړي ټینګار کړی چې د قضایي ادارو د پراختیا او تخصصي محکمو رامنځته کول د عدلي خدمتونو د ښه والي او د قضیو د اغېزمنې څېړنې لپاره مهم ګام بلل کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې پر لاریون کوونکو د امنیتي ځواکونو د برید خندنه کړې او ویلي د پاکستان کشمیریان د حق غوښتنې په ځواب کې وژنې ټپي کوي او نیونې ترسره کوي.
پښتون ویلي له کشمیریانو سره بشپړ پیوستون لري او په نړیواله کچه به د کشمیر د بهرمیشتو ملاتړ هم وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د کشمیر ګډې ولسي کاري کمیټې ویلي چې امنیتي ځواکونو پر لاریون کوونکو ډزې کړې او 9 کسان یې وژلي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. ये क्या कर रहे हो इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग, कहाँ मर गए, कहाँ मर गए? आप ये लाके पकड़ लाएंगे, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे. په کشمیر کې د تاوتریخوالي په دوام کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې په لاریون کوونکو باندې برید ته په غبرګون کې ویلي د خپلو حقونو لپاره د کشمیریانو پر سوله ییز لاریون د استعمار له هر لوري برید پاکستان د کشمیر سیمه د هغې د تاریخي او حقیقي مالکانو په وینو رنګ کړې ده. ये पाकिस्तानी फोर्सेस की बर्बरियत और जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की फायरिंग से जो है ना ये देखें किस तरह नौजवानों को किस तरह स्ट्रेट फायर मारे जा रहे हैं नौजवानों को. ये देखें पाकिस्तानी फोर्सेस ने स्ट्रेट फायर नौजवानों को. منظور پښتون پر خپل رسنیو فیسبوک کې په یو بیان کې ویلي د خپل حق غوښتلو په بدل کې پاکستان د حق ورکولو پر ځای کشمیریانو ته مړي ټپیان او بندیزونه ورکړي دي. هغه زیاته کړي له تېرې میاشتې راهیسې په روانو لاریونونو کې پاکستان تر اوسه په لسګونه کشمیري مظاهرچیان وژلي، په سلګونو یې ټپیان کړي او په سلګونو نور یې نیولي دي. همداراز منظور پښتون ویلي د جموں کشمیر د ګډې ولسي کاري کمیټې مشر شوکت ایاز په زندان کې بندي کړل شوی او د دغه کمیټې پر یو بل مشر عمر نذیر برید شوی او نن یې ورور وژل شوی دی. هغه پوښتنه راولاړه کړې آیا دا له کشمیر سره د پاکستان ورورولۍ ده؟ وینې، وحشت، ترهګرۍ، وژنې، نیونې، مرمۍ او د خاین فتوا ورورولۍ نه بلکې دښمنۍ ده. हमारे बेशुमार भाई जख्मी हैं. موږ له کشمیریانو سره بشپړ پیوستون څرګندوو او په نړیواله کچه به هم د کشمیر د بهرمیشتو ملاتړ وکړو. د کشمیریانو یوازینۍ ګناه دا ده چې غلامي یې نه ده منلې او د خپلې مورنۍ خاورې د ادارې خبرې په خپله کړې ده او د پنجابي استعمار د پریکړو له منلو یې انکار کړی دی. ظالمों ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है. ये यहूदियों से भी परली नस्ल है. इन जालिमों को शर्म नहीं आती. इस रोड पे यहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को. क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं, ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीद के हमें मार रहे हो जालिमों. यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ के कलमा नहीं पढ़ते तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ. د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې پاکستاني پوځي رژیم د خپلو وحشانه بریدونو په دوام یو ځل بیا په جموں او کشمیر کې پر عامو کسانو ډزې کړي او ګڼ شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې ګډې ولسي کاري کمیټه وایي په لاریون کوونکو کې امنیتي ځواکونو او پولیسو ډزې کړي او د دوی 9 غړي وژلي. خو د کشمیر پولیسو د کمیټې دغه ادعا رد کړې او پر کمیټې یې تور پورې کړی چې پر پولیس یې ډزې کړي او 2 پولیس سرتیري ټپیان شوي دي. پاکستاني رسنیو د لاهور د پولیسو له قوله خبر ورکړی چې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د ناقانونه کډوالو د ایستلو د عملیاتو په ترڅ کې 2500 افغان اتباع نیولي دي. د راپور له مخې له نیول شویو کسانو 1913 تنه بیرته افغانستان ته ستنه کړل شوي، 11 کسان بندخونو ته لیږدول شوي او 50 نور د ساتنې مرکزونو ته انتقال شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان څه موده وړاندې یو شمېر افغان ډاکټران هم د ویزو د تمدید له امله له خپلې خاورې ایستلي وو. د ایران او امریکا ترمنځ د وروستیو څرګندونو په دوام د هرمز تنګي د ایران شتمنیو احتمالي تاوانونو په اړه بحثونه راباندې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال قاسم غریب آبادي ویلي په عمان مذاکراتو کې د هرمز تنګي د سویلي مسیر د فعال ساتلو غوښتنه شوې وه، خو ایران دا غوښتنه نه ومنلې. بل ورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي واشنګټن به د ایران له هغو شتمنیو څخه چې د امریکا تر کنټرول لاندې دي
د جبران لپاره کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادي ویلي د عمان په مذاکراتو کې مقابل لوري غوښتنه کړې وه چې د هرمز تنګي سویلي مسیر فعال وساتل شي، خو ایران دا غوښتنه نه ده منلې. هغه ویلي ایران مقابل لوري ته واضح کړي چې هره پایله به ولري، خو د هغوی وړاندیز شوې طرحې به ونه مني. تنگه هرمز رو مجددا در اثر جنایاتی که آمریکا انجام داد حدود بیش از 2 هفته قبل بستیم. گفتگوهایی در عمان برگزار شد و در واقع اصرار طرف مقابل این بود که همین مسیری که در جنوب باز کردند و تردد کشتی ها از همین مسیر جنوب ادامه پیدا بکنه تا حالا مذاکرات ایران عمان به یک نتیجه برسد، اون مسیر بسته بشود. هیئت ایرانی اون رو نپذیرفت. همه باید بدانند که تنگه هرمز بر اساس اراده ملت مبعوث و رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی به نیابت از مردم مبعوث رقم خواهد خورد. په همدې حال کې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ایران سره د روان کړکېچ د حل لپاره مثبت او دوستانه خبرې روانې دي او هیله یې ښودلې چې جګړه پای ته ورسیږي. ټرمپ خبریالانو ته ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ له 3 ورځني ځنډ وروسته د وضعیت د ښه کېدو فرصت رامنځته شوی او د سولې لپاره ښه چانس موجود دی. هغه خبرداری ورکړی چې که روانې خبرې کومه پایله ورنه کړي، امریکا به بیرته خپل پخواني پوځي اقدامات ته ستنه شي. د امریکې ولسمشر ویلي واشنګټن به د ایران له هغو پیسو څخه چې د امریکا تر کنټرول لاندې دي د هغو زیانونو د جبران لپاره کار واخلي چې د ده په وینا ایران اړولي دي. نوموړي ویلي د ایران کنټرول شوې شتمنۍ به د تاوانونو د ورکولو لپاره وکارول شي. موږ به د ایران له هغو پیسو څخه چې زموږ تر کنټرول لاندې دي د هغو زیانونو د جبران لپاره کار واخلو چې ایران یې اړولي دي. په بل عبارت د ایران هغه شتمنۍ چې زموږ په واک کې ده د تاوانونو د ورکولو لپاره به وکارول شي. له دې سره سم د ایران د قضایي قوې رئیس غلام محسن محسني اژایي ویلي هغه هیوادونو ته چې د امریکا لپاره خپله خاوره د جنګي جرمونو د ترسره کولو په موخه په واک کې ورکوي خبرداری ورکړی دی. دشمنه، نه خواب میره، نه دست بر میداره، نه بله هر وقت به استیصال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه. این ممکنه چون از روی استیصال، اما به هیچ وجه از نقشه‌ای که برای نابودی حق داره دست بر نمیداره که نه شیطان صفت‌ها هیچ وقت. و امروز هم به هیچ وجه ما نباید غافل بشیم. امروز هم باید واقعا هوشیار بود، توجه داشت. دا په داسې حال کې چې د نړۍ د خامو تیلو بیه د دوشنبې ورځې د راکړې ورکړې په پای کې د پام وړ راټیټه شوې چې له امله یې د برنټ خام تیلو بیه د جولای له 18 راهیسې خپلې تر ټولو ټیټې کچې ته ورسېد. شنونکي وایي د دې بدلون مهم لامل د ایران او امریکا ترمنځ د کړکېچ د کمېدو نښې او په بازارونو کې د اندېښنو راکمېدل دي. له تاسې خپل ټول همکارانو په مننه سره زموږ د 12 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته رسیږي. ښه ورځ ولرئ.